او دویم نمبر چې دا امتحان کله واغسته د امتحان نتیجه راوځي نتیجې کې خلق پوزیشن اخلي څوک فیل شي څوک چې کوم مقبول درجه کې راشي څوک جیدو کې راشي څوک جیدن کې څوک ممتاز کې خپل درجه ده ابراهیم علیه السلام کومه درجه واغسته الله تبارک وتعالى فرمایي و ابراهیم الذي وفى ابراهیم علیه السلام خپل کار پورا کو 100 کې 100 نمبر واغسته مکمل طور باندې کامیاب شو او بیا څلورم سوال دا دی چې آیا په دې نتیجې کې الله تبارک وتعالى طرف نه انعام څه ملاو شو الله فرمایي انی جاعلک للناس اماما زبتا خلق د پاره امام جوړوما تبه خلق پیشوای ابراهیم علیه السلام ټول دنیا دغه تعریف کوي بیا يهوديان وی زمونږ دي عیسایان وی زمونږ دي مشرکان هم په غو لارې باندې وو مسلمانان خو چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې وو ټول دنیا دغه کې عزت کوي د ابراهیم علیه السلام دا ول الله تبارک وتعالى بیا امامت نصیب کو او بیا غو سوال وکړو چې اے الله زما اولاد کې هم دغه امامت بیا وچلای الله فرمایي چې فاسقانو او نافرمانه خلق وي هغه له امامت نه ورکوما هغه له حکومت نه ورکوما هغه له نبوت نه ورکوما هغه له رسالت نه ورکوما حکم چې نیکان دي هغه له ورکوم ابراهیم علیه السلام نور څومره انبیا چې راغلي ټول دغه په اولاد کې دي بیا یا د اسحاق علیه السلام اولاد کې دي یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم واحد پیغمبر اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دي ټول بیا دغه په اولاد کې الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي دا څه شی دی دا د امتحان نتیجه وا او دې سره د دا خبرو مخه ته راغله چې مسلمانان هم پکار دي چې فاسق سړی نافرمانه سړی د الله نه باغی سړی کوم کس د الله نه فرمانه دی هغه خپل امیر خپل نماینده خپل ایمنه خپل ام پی ای خپل تحصیل صدر خپل چیرمن داسې کسان نه جوړي هغه دی جوړي چې هغه د الله فرمانبردار وي چې د الله فرمانبردار دی زړه کې د الله یاره پته ده نو تا باندې هغه رحم کوي او که د هغه زړه کې صرف چې کوم دی هغه د دنیا مال چې مال راشي خلق خپل کار کوي ستا لپاره کوم فند منظوریږي هغه ټول هغه خوري تا باندې په لکو کې 100 روپۍ نه لګي دا صورت کې بیا موږ دا سره بد دی منتخب کړي موږ الله فرمایي چې انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين دا د ابراهیم علیه السلام هغه کلمات چې دای کې الله تبارک وتعالى ول امتحان واغستو پای کامیاب شو موږ دا کامیابی غواړو دا صفات مون له بزان کې راوښته پکار دي قران مونږ لولو دا مونږ روزانه لولو لیکن مونږ ته پته لګی نه چې مونږ څه شی وي ختمه مونږ ډېر کو لیکن دغه صفات چې مخه دراشي ایا دا صفات ما کې شته کې نشته دې طرف توجه ځکه نزي چې دا ولهم ان المسلمین والمسلمات آیا زه مسلمانم کنه مسلمان ظاهری اعمال دغه د اسلام مطابق وي مؤمن دننا عقیدهم دی الله تبارک وتعالى او د نبی علیه السلام باندې برابر وي په کتابونو باندې برابر وي په آخرت باندې برابر وي ایمان تعلق زړه سره دی اسلام تعلق ظاهر سره دی دا صفات ما کې شته کې نشته دی زه خشوع علیهم د الله فرمانبردار هم کنه ما کې خشوع شته کې نشته دی ما کې صبر شته کې نشته دی خیرات صدقه زت کوم کوما د الله ذکر کوم کوما خپل د شرمګاه خپل د نظرونو حفاظت کوم کوما دا صفات مونږ کې ځان کې راوښته پکا دي مز کوما مز پابندۍ سره کوم کوما که پابندۍ سره کوم په دې کې خشوع شته کې نشته دی ای وجنا مونږ لا پکار دي چې مونږ دا صفات په ځان کې راوړو